سلامونه نیکې هیلې ترامات مې قبل کې دوستانو خدای دې کړي تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ د صحت په جامو کې به پټېستئ دوستانو په نن ورځ ویډیو کې نن د تاسو یو اپلیکیشن خایم چې هغه سره تاسو کولای شئ د خپل موبایل ټول کوم پروګرامونه یا کوم استعمال چې تاسو موبایل کې کوئ روزانه هغه په ډېر اسانۍ سره تاسو کولای شئ د دې اپلیکیشن نه کنټرول کړئ یعنی دوستانو کچې تاسو خپل موبایل کې ډیر زیات اپلیکیشنان وي یعنی ډیر زیات پروګرامونه تاسو موبایل کې اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړي وي او غواړئ تاسو په هغه کې کوم اپلیکیشن ګوري تاسو ته د سروي نظر نه پیدا کیږي نو په دې اپلیکیشن تاسو کولای شئ صرف یو کلیک باندې تاسو کولای شئ خپل اپلیکیشن تاسو ځان لپاره फायदा کړي او بل फायदा دا غواړم دوستانو چې تاسو کولای شئ د هر کس چې تاسو مثال ټلیفون کې 2000 3000 کسانو نمبر وي او تاسو کولای شئ د څو نفرو کسانو نمبر چې تاسو هغه سره ډیر وخت یعنی همیشه تاسو تماس سره نسی تاسو همیشه هغه سره اړیکه نشي نو تاسو کولای شئ په یو کلیک باندې د هغه کس نمبر چې تاسو غواړئ په اتوماتیک تاسو ډیر زر خپل موبایل کې تاسو راوړوي هغه ته زنګ وهي نو دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ مې کچېره مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو سره لایک کړئ او د مرګو سره هم شیر کې دوستانو دا کوم ویډیو چې ګوري د دې ویډیو لاندې سر د سبسکرایب بټن سره ضرور وهي او ور سره خوا کې د بیل آیکن هم کې کېږي ته زموږ هر ویډیو تاسو ته ټول مخکې دررسیږي نو دوستانو دا اپلیکیشن چې دا څه د فارس باندې کوم اپلیکیشن دا زه ویډیو شروع کوم وخت منځه کوم نو دوستان ټول مخکې تاسو راسي ټول مخکې بخښنه غواړم دوستان تاسو د اپلیکیشن وکم چې اپلیکیشن چې دا دوستان تاسو وینئ مخامخ شي کوم اپلیکیشن چې دا تاسو وینئ د دې دلته کافي هم دلته ما سره پرته ده خو پاس تاسو دلته تاسو وینئ دلته رجسټر په نوم باندې اپلیکیشن دا تاسو را ډاونلوډ وي دوستان دا تاسو لاړ پلی سٹور ته او په خپل پلی سٹور کې بخښنه سره دوستان تاسو بلاړ پلی سٹور ته او کله به تاسو پلی سٹور خلاص کړئ دوستان غوږی نه تاسو دا اپلیکیشن ځان د فاره را ډاونلوډ کړئ نو څنګه تاسو دلته ولیکئ په سرچ بار کې مثال دلته ولیکئ جس رجسټر دوستان ټول اولنی اپلیکیشن چې دا تاسو را خلاص کړئ د دې نوم چې د رجسټر ډوګ پو دا تاسو دوستانو دلته تاسو ماته افا نکل شوی تاسو بل انسټال نکل شوی تاسو دوستانو دا اپلیکیشن چې دا ځان د فاره انسټال کړئ زه راځم دوستان دلته افا باندې کلیک کوم ځکه ما ځان د فاره مخ کې چې کوم دی هغه انسټال کړی دا نو تاسو طریقه کوم تاسو څنګه کولای شئ د دې سیټینګ وکړئ او څنګه استعمال کړئ نو تاسو بټون نمبر کې ترسه افن به کې کړ چې افن کې دوستانو ماته وای کنفرم کړئ یا سیټینګ یعنی دوستانو زه غواړم چې د داخل سم زبل کنفرم ونه هم دوستانو دا وس موږ سره د موږ موبایل کې دا فعال ده دوستانو چې به تر ځم افن باندې کړئ کوم او دلته دوستانو تاسو چې کړه افن وای تاسو کنفرم بس ته بل خپل دې کوم انټرفیس ده تاسو باغې نه مختلف دوستان انټرفیس ډیر ساده ده اسانه ده کوم مشکل نه لري نو زه لازم دوستان په سیټینګ باندې کلیک کوم کله چې سیټینګ باندې کلیک تاسو چې کله افن کې یو مختلف تاسو به هم د رقم یو د دې پیج صفحه راسي د دې نو دوستان تاسو لیکلي مانیج رجسټرز یعنی تاسو کولای شئ لیاوټ سیټینګ کولای شئ او سیټینګ ټول مخکې اولین چې دی تاسو به د سیټینګ دراسي کړئ چې سیټینګ دراله دوستانو دې کې تاسو رجسټر اکراسي یا د دې اندازه کمول غټول شي او په دې ته ملټي سټاک موډ باندې دا تاسو دوستان ټول د ان کوي او په سیو باندې کلیک وکړئ دوستان لکه دا وست دا تاسو ته دا رقمي تاسو په دې باندې دا سه کلیک وکړئ او دا ټول ان کې دا سیو کوي کله چې څوک دوستان تاسو ته به دا آپشن دلته اول چې تاسو افن کې تاسو ته به دا آپشن ناراضي کله چې تاسو دا آپشن نه فارغ تاسو ته به دا کافي دي راسي دې کافي شي دا دلته مثال خبره دي کافي غټوي تاسو لکه کوي دې مثال اډجستمنت کیږي تاسو یې نه دوستانو د تزوي خف کوي په دې باندې الفا کېږي دې باندې سایز کېږي دا غټوي وړه کوي زه دې سایز دومره اندازه کوم سي ده او دا چې تاسو غواړئ تیز کې صحیح شو تیزول سي رنګ کې غواړئ دلته کوم رنګ ورکړئ تاسو خو رنګ دوستان دا نه اخلي رنګ کله چې تاسو د ټیک مار ورکوي یا تاسو کوم اپشن ورته انتخابوي هغه ته به دې رنګ ورکول کېږي زه راځم مثال دغه شنه کلر باندې کلیک کوم دوستان دلته راځم سیو کوم کله چې سیو کوم دوستانو دا سیټینګ چې دلته وشو دوستانو ټول مهمه خبره چې دلته دا تاسو په دې منیج یعنی د فلس کوم بٹن چې تاسو په دې باندې کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو دوستان تاسو وینئ ما څوک غچ دي دلته اډ کړی دي تاسو ته به دغه کوم لکه ما دلته فیسبوک کیمرا وایټ سټوډیو او ټیسټ دا مې لیکلي دوستان دا به تاسو ته نه راځي تاسو ته به دغه یو خانه راسي چې څلور خانې به تاسو ته راسي نو زه راځم دوستان تاسو ته به تاسو لکه دوستانو بخانه سره تاسو ته به دغه آپشن نه راځي دلته تاسو ته ساده دغه راځي مثال صفحه راځي یعنی دلته به دوستان تاسو دا رقم وهي دلته تاسو به ډایرکټ داسې صفحه راسي
اوس زه د مثال خبره په دې خانه کې داسې ټیک مار علامه وهم صحیح شو دلته زه هم داسې سیو کوم دې ته یو نوم ورکوم مثال ما ورکړه دې ته فیسبوک ما ورکړی وو دې ته به د کوم په اپلیکیشن نوم ورکوو مثال خبره تاسو کولی شئ کوم نوم چې کوم اپلیکیشن تاسو ورته انتخابوئ هغې اپلیکیشن نوم هم ورته انتخابولی شئ زه دلته ورکوم ډي ډبلیو ډي دا مې چې ورکړو دوستانو زه راځم دلته سیو کوم په سیو نه وروسته دوستانو دلته تاسو د خپل کوم اپلیکیشن نوم هغه هم ورکولی شئ خو په دې باندې دوستانو زه راځم دلته لنچ اپ باندې کلیک کوم دلته دوستانو تاسو غواړئ چې دې کې هر اپلیکیشن تاسو غواړئ دې سره ایډ کړئ چې مثال تاسو ته ټیک وي تاسو د هغه اپلیکیشن راخلاصي نو زه راځم دوستانو دې دپاره دلته زه دغه پلی سټور انتخابوم صحیح شو کله مې چې پلی سټور انتخاب کړو دوستانو دلته په سیو بټن باندې کلیک کوم کله مې چې سیو بټن باندې کلیک کړو دوستانو زه دې نه وځم یا دا بندوم نو تاسو به دوستانو په دې باندې سیمپل که تاسو مثال خبرې فلم راړوئ تاسو مثال ویډیو ګورئ تاسو سریال ګورئ هر څه چې ګورئ فقط تاسو په دې باندې دوستانو داسې به کلیک وکړئ په دې بټن باندې ښه سره تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دوستانو داسې به تاسو ووهئ کله مو چې دوستانو ما ته دغه د اټومیټیک پلی سټور خلاص لکه زه ستاسو ته بیا هم ټرای کوم مثال خبر دوستانو کله مثال زه دلته راځغلی یم مثال په دا ډاکومنټ ګورم مثال فایل منیجر کې دې باندې داسې کلیک کوم او ډایرکټ داسې وهم دلته دوستانو باید اټومیټیک پلی سټور خلاصېږي یعنې تاسو په دې کاسه تاسو کولی شئ پلی سټور مسنجر فیسبوک ټویټر هر څه کوم اپلیکیشن چې تاسو غواړئ تاسو ته ضرورت دی کولی شئ تاسو نمبر هر څه په همدې رقم تاسو کولی شئ ورته ایډ کړئ او په ډېر اسانۍ سره تاسو خپل د موبایل سیسټم اسانه کړئ دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو چې زه بیا تاسو سره حاضرېږم نو د الله په امان